السلام علیکم. نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به سره ویډیو کې شریکوم چې د عبدالولي خان یونیورسټۍ یو جینۍ سره څنګه بدکاري وشوه او د دې د بدکارۍ اصل وجه څه وه او د سره چا بدکاري وکړه. مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي. نو د عبدالولي خان یونیورسټۍ یوه جینۍ چې کومې په بی اس فزکس کې بی اس کولو د هغه د یو هلک سره چې د کوم د مردان سره تعلق لرلو هغه سره تعلقات او هغه سره بتلن به کوله او مینه محبت یې خپله کړه. هغې نه بعد به جینۍ ته به هلک اساینمنټ هم لیکل یو شی بل شی مکمل تعلقات به یو بل سره ساتل. د هغې نه بعد چې دا جینۍ یوارس د چې کومه ده د سردریاب ته راوسته او د دې سره یې بدفعلي وکړه چې په هغې باندې د جینۍ کور والا خبر شو او د هغې نه بعد هغې سره یې هلته سردریاب کې بدفعلي وکړه چې د هغې نه بعد د هغې جینۍ کور والا خبر شو او کور والا یې ډېر په کار شو او جینۍ ته یې وویل چې که ته بیا زموږ دو سره ولیدې نو بیا به تا خیر نه وي او جینۍ د عبدالولي خان یونیورسټۍ نه هم راوویسته چې هغې چې کومه ډګري وه هغه یې ختمه کړه او په هغې د وجې هغه کور کې قید کړه او هغې ته یې ډېره زیاته سزا ورکړه. نو دا هلک باندې هغې جینۍ دومره اعتبار وکړو خو هغې په اعتبار کې د هغه هلک ورنه غلطه فایده وچته کړه او هغې سره یې غلط کار وکړو چې په کومې سره د جینۍ والا کور والا خبر شو او د جینۍ پلار او وروڼو دا فیصله وکړه چې موږ جینۍ د یونیورسټۍ نه هم راوباسو او کور کې قید کوو او دا جینۍ به هم هېچې ته نه ځي. نو زموږ نورو معلوماتي ویډیوګانو سره زموږ نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم دباو کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي او د تازه خبر نه زر تر زره خبرېږي. والسلام.